شابه لکه که نه تا خو 5 ګنټې تېرې کړې زه تا ته ناست یم زر کوه بیا وروسته په منډی کې ګوره ډېره غټه ګرمي سړی پکې لیونی کېږي هله شابه چې زر ښه څاروي دله والم ما ته نور کسان هم ناست دي ګورې او که تیز رفتار استاد مړه ما ته هم پلار یاد کړي وي دي به ځان سره بوځي ښه څاروي به درله واخلي نه 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 سترګو په رب کې به درله داسې څاروي علمه چې خبرې به پکې نه که په ثابته قربانۍ کې ستا د څاروي په رنګ بل چا سو هغه څاروي واپس زما دی راځه شابه زر کوه تادي کوله ته دلته ودرېږه ما لوران دي چې تر ډته مرته یا په ډګره دي نو وایي بیا به دې پلار له څه جواب ورکوم ودرېږه زه له کار کوم صحیح ده صحیح ده صحیح ده ها خپله یارانو دا د څو ده دا نه که 2 لکه روپۍ دی که نه ښه په تا له به درکړو په 180 باندې نه نو غاښې مو ګوره ته پېښ وې که نه ویم ګرځوه غاښې برابر دي ویې ګوره ته په مضبوط یې وګوره ته په دې نو دا خو داسې ده که نه چې څه پکې ډېر نشته غوښه مخه پکې نشته هسې د هډوکو زانګو ده ګوره دونه پکې څه نشته ښه ته یې وګوره ظالمه داسې کار دی ما هغه هلک راوستی هغلی علمه او پلار یې په ما باندې ډېر غټ اعتبار دی نو کېږي به په څو به داسې راته وایي زړګیه نو ستا څو راکوې ما ده صبر وکړه زه پې هغه څه خبره کوم خو ګوره هېڅ هم پکې نشته ښه ختمه ده صحیح دی ته هغه څه خبره وکړه ځه وګوره داسې ده کېدای شي قربانۍ ته مو نه رسي بیخي درنه کمزورې شوې تا ولې خوراک دې پې نه دی کړی که دا ولې ما ولې پې نه کوو خو بس څه کښېنو نه مړه دونه خو ورکه ښځه هغه څه خبره کومه څو ته وویلې د بس 180 باندې اخري وشو هلکه په شل کم 2 به کېږي ورګه زه هغه ته ویم یاره ملګري مال خو یې ما وکته خبرې پکې نشته غوښه پکې ډېره ده غوښه د 2 کسانو حصه پکې کېږي او څو پورې به تېو شي نو بس هغه خو یې ډېرې وایي لکه 3 وایي که نه ما ورته وایي زه داسې 2.5 به ترې والمه نو بس په 2.5 به تې کېږي خو مال ښه مال دی یو 2 پورې به تېو نه شي نه ورکوي خپله یاره ما ورته وي ما تې ځان راغشته خو ورکوي یې نړه مې ورته وچوده داسې کار به وکړو چې دا داسې 2 لکه څلوېښت په وتو ویم خوښه دې ده که په 2 لکه څلوېښت وشوه خو ګوره مال ښه دی پلار به دې ډېر خوشحاله نو بس ټیک ده مونږ پلار خو هر وخت کې په تا باندې څاروي اخلي نو بس ته خو پوهېږي نو بس خبره اوسه صحیح ده به ته ورسره خبره وکړه ټیک ده خوښه په 2 لکه څلوېښت ټیک ده بس خوښه مې ستا چې خوښه ده زما خوښه ده صحیح ده سلا دې پې وکړه ملګري داسې کار دی چې هغه څه دونه څه نشته دی بس پلار ولې یو 80,000 روپۍ ورکړي دي او وایي بس د دغه 80,000 څاروي وګوره خو یو خبره به درته وکړم ګورې دا ستا غوا د هېڅ هم نه ده ختمه ده او که دې خوښ یم دغه 80,000 به ترې راوالم به دغه ټیک دی ګوره دې کې څه نشته ښه دا د 2 لکو نه ده په 2 لکه بله ورځ ما جوټه واخیسته یو کس له او دا دې تصویران یې را سره دي ګوره دا جوټه ده دې خو وګوره څومره غوښه پکې ده مړه ته ورته وګوره دا په 2 لکه نو چې په 2 لکه ما جوټه واخیسته نو ته دا په 2.5 لکه او په 180 خرڅوې نو تا خو ته خو لیونې بس زه به وله بل ځای کې وګورم او که نه خو دغه 80,000 به ترې راوالم ګورې ختمه ده ښه دونه پکې څه نشته دی ښه او ورځې هم لږې دي ورځې لږې دي دا نه بیا څوک نه دي ګوره بیا خو که د اختر نه دی خوا که بیا خو بیخي ختمه ده خامخا چې بس دغه نه کړې نشته وسه څه وسه شته دی نو داسې کار دی بس داسې کار به وکړو چې څه دغه 10 پې نور هم د پاسې شوې 10 کم 1 لک په ترې راوالم ښه دا بس ستا خوښه ده او بس ته به غږ نه کوې ګورې هغه ته ونه وې صحیح ده ته به غږ نه کوې بس په خوله لاس کښېږده ښه او سړي سمې خبره وکړه خو د هغه په مخ کې به غږ نه کوې بس ما له پیسې پټې راکړه په 2 لکه او په 40 مې ورسره خبره وکړه خو مال کې خبرې نشته که نه مړه نو داسې څاروي ما په دې ټوله منډۍ کې ونه لیده تمامه ده پې تمامه غوښې پې امبار دي او بس وي غږ مه کوه نو داسې کار وکړه 2 لکه او 40 ما له پټې راکړه که نه او هغه څه مې خبره کړې بس هغه زه پټې ورکوم هغه وایي چې رور ته مې پته ونه لګي 2 لکه او 40 ما له پټې راکړه وشماره ده صحیح دي بالکل برابر دي ښه به ته غږ مه کوه ښه ټیک ده ورشه پې زه لس کم 1 لک مې ترې راواغېښتې وګوره د هغه پیړم نو او پټ یو شماره بس سبا چکې که نه هغه وي چې او خو 80,000 روپۍ راوړې وې 10,000 د پلار نه پټې راکړي بس ویده ته غږ مه کوه او بس پیسې جیب کې واچوې یو بل ته غږ مه کوې څاروي به راوس پړدو زه الله یې تاسو ته سترګې ښه اوس پړده
خو مې ښه غوا ده او شه راځه راځه او شه دا واله ها ساروي باندې ځان خوږ نه کړو زما دلته لږ کار دی که نه بل چا له ساروی له مودا بوځه خو خبرې پکې نشته صحیح ښه دی صحیح دی صحیح داسې مړه داسې ساروی مې له واغېسته پلار به دې ښه خوشحالي ځه یا لکه دا لږ راپسې لږ روښړه که یا نه ځي او شه ما داسې چلو که زه ته ورشه مړه بس دغه دی تا نه څوک دا پیسې در نه ونه وخي یاره مړه هغه څه پیسې دي خو داس کم 1 لک روپۍ دي که نه مړه دومره شي؟ پیسې خو نه دي لس کم داس یو کم 1 لکه لک روپۍ ما جګه کړې دي څه شي ولې دا تا په څو ورکړې ده په داس کم 1 لک مې ورکړه که نو په څو مې ورکړه تاسو وایي چې په څو یې واخیسته تاسو ویله که ما نه خو 2,40,000 روپۍ واخیستې شو دغې نه کم نه ورکړي داسې ښه څاروي دی داسې ښه څاروي دی تاسو ویل که هغه خو ما په داس کم 1 لک روپۍ باندې واخیسته چې بس نور یې ورسره نشته او دغه دي ورسره بس خیر دی بس دې باندې وله ورکړو داسې وی یا سړي ونیسه سړي نیول غواړي منډی کې ویلې زه کوه لکه سړی هغه څه دی یا لکه ودرېږه یا الله خیر لکه چې سړي را باندې پی شو او څنګه ودرېږه خپې وکاږه ځانه او بس راخته ونو بس شیرباز خان کاکا شیرباز خان کاکا ولالکه په شیرباز خان څه کې یاره ملګري یو میاشت وشوه چې قرض پیسې رانغې شوي بکرې پیلم قربانۍ له او زه ورازه واپسې زه ورازه واپسې خپلې پیسې نه راکړي نو لکه زما کوم د روزګار پیسې دی اوس راکړه چې زه پېښه ته روزګار وکړم مړه ته خو روزانه راځي او ور وخی خو ډېر روغ سړی دی مړه دا خو لارې کوڅې دي ای کاکا تاسې روزګار نه دی راغلی تا لې اړه نه دی چولې زه مې روچو بازار ته کار لم نه راځي زه ساسې خو دلته نه راځم زه یم چې اوس ما له خپلې پیسې راکړي چې قصې ختمه کړي زه در به کې لارې کوڅې د زنانه هم داسې ځي راځي او در به کېله ورګه اوس خو مې ورته ورډزولې چې روزي چې څه وایي ورځه ورته آواز کوم شیرباز خانه شیرباز خانه روزه ولې څه چل شوی دی وی ولې څه چل شوی زه دلته ولاړ یم او دا دې څوتې بوتې وایي پیسې مې راکړه که نه در به کو مړه خوبونه دې را باندې آرام کړي مړه ګوره شیرباز خان کاکا ما د سره ښه کړي پیسې مې درکړي دي اوس هسې بده خبره ده چې زه روزانه را روان یم ور درته ډزوم دا وګوره دا مشر هم وایي ور ورته ډزی وي دا بله خبره نو دا ښه خبره ده څه خو راکړه پیسې مې که نه اوس مړه ته خو ډېر ناسي ځکه سړی 1,000 روپۍ دې څه راکړي دي چې په شرمونو روپیو شرمولي مړه زه خیر در بېږي نه مړه کاکا نو څنګه بیا راکړي هسې را باندې لوبه د مرګ پیکج ته سړی دی نو ته اوس په 1,000 روپۍ مړي کې طبیعت خو دې ټیک دی که نه که نه مازغرې کار کوي که نه کوي خیر دی لکه جنګ مه کوئ زه به یې ورکړم بیا ته ماله راکړي او مړه ولې که هسې را باندې ځان وجني څوک وژني لري پیسې دې ما بس پرېږده بس ما فیصله وکړه بس ختمه ده که نه مړه پیسې یې واخیستې بس پیسې والو ځه دا واله ځه ځه دا مړه د ستا دې خدای بیا ما ته حاجت راولي شیرباز خانه شیرباز خانو سلام علیکم کاکا وعلیکم سلام وراره شیرباز خان لم ستا هغه پیسې ورکړي دي اوومه ورځ ده ورپسې ځم راځم او یار هغه پیسې ستا هغه نه راکړي یار چې دا څه وجه ده یار در به کې خیر دی هغه ډېر ښه سړی دی ما دې په مزه مزاړه چوړي که نه چې تا باندې م دا لارې ښه ستړي کړي نو بیا به یې درکړي ښه دا څنګه چل دی یار خم کول او تا خو موږ ته په ګوان کې دښمني سازه کړله کاکا ما ولې په دښمنۍ واړولې دا خو ستا کار و تا خو ماله پیسې په خپله راکړې وخه ورته دا واله تې پیسې ورګه دا ور ورته زه بیا وام نه شیرباز خانه شیرباز خانو ولې ماما منډې بچې پلار ته دې اواز که دا مېلمه ورپسې راغلې زه ورته اواز کوم دا مېلمه دې ورته ولې یاد کو نو خو ډوګبوګي دی که نه اوس په نه بیا پټ شي مونږ چې اوس دا پیسې واړو پلار به وایي زه کور کې نه یم ای خدای دا څه په غم وختو چې پر دې پیسې دې مې کولم دا به مې دي ټیک ده الله به خیر کړي ښه بس ښه وبشي ښه اخی خفه نه شي بس اوس په څه خفه شو دا خره چې لاس کې د څه بل سونو ګینې اوس په خوله ماته وه لون رالو موږ وې ستاسو په کې ته به ځان وچکو اته نور هم لون کړو
ښه ته اوس ما پرېږده مسلمانانه منډی را باندې ناوخته دي څه څاروي دونه ګران دي په ایمان کې وایلې پرون یو کس څه تش پړې وراغشتې او ما یې دا په څو دي په 1.5 لکه نو ما یې دا خو پړې دي نوې غوا مه پورې چوی مې کتل ما یې دا څه شی دی ظالمه لکه په هډوکو چې ته واړه واچې دا خو ما یې غوښه پکې نشته تش هډوکې او څرمن ده ښه صبر وکړه زه راته یو سبق ښیم دا څه سبق ته دا موټرسایکل سټارټ کړه دا خو اسانه ده موټرسایکل خو سټارټېږي په یو کیک ای دا خو نه سټارټېږي ها ته اوس ګوره ها دا واخله اوس یې سټارټ کړه دا خو سټارټ شو اوس دا بند کړو دا چابي ماله واپس راکړه ته دا ولې چابي اوس څه پېښ شي په دې هر څه نه که نه د مال منډی کې مزغو کار پرېښي دي دلته به څه کار وکړي پوه نه شوم که نه دا ګاډ چې کوم دی که نه موټرسایکل دا ستا ژوند دی او دا چابي چې کوم ده که نه دا ستا محنت دی هر کله چې ګوره چې محنت کوې که نه مخکې به ځې چې اوس ته محنت نه کوې مخکې به ته څه لاړ شي ښه دا چابي دې ته جیب کې واچوه ښه دا یو چابي مې جیب کې واچوله ښه چابي دې جیب کې واچوله دا سبق بل چاته ونه ښې ځینې دا خوله بیا د په خښته وایي دا منډی دې را باندې ناوخته کوو